السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو زه یم سلمان خان او دا وخت ګورئ تاسو سلمان کریټر یوټیوب چینل. دوستانو په دې ویډیو کې به تاسو ته ښیم چې تاسو فیسبوک آی ډي څنګه جوړوئ. دوستانو طریقه ډېره زیاته سمپل او اسانه طریقه ده. دا ویډیو پوره وګورئ. که ویډیو هم خوښه شوه ویډیو سره لایک هم کړئ او د نورو ملګرو سره شیر هم کړئ. خاص تاسو زیات ټایم نه خرابوم، راځم ویډیو طرف ته. تاسو وایسي کار وکړئ چې په خپل موبایل کې فیسبوک ته راشئ، په فیسبوک باندې بیا کلیک والئ. چې تاسو کله په فیسبوک باندې کلیک واغستو دلته بره په سر باندې تاسو بیا 3 لاین ښکاري، په دې نه بیا کلیک والئ. تاسو سره داسې اپشن نه واوړي، په دې کې تاسو لاندې راشئ. دلته کې دا یو اپشن دی لاګ آوټ، تاسو په دې باندې کلیک والئ. دلته چې تاسو په موبایل کې کمی آیډیانې کولاو شوي وي هغه تاسو سره شو شي. مثلا تاسو 4 آیډیانې کولاو دي په دې کې ښه تاسو ورسې کار وکړئ. دلته کې لاندې دا یو اپشن دی کریټ نیو فیسبوک اکاونټ، تاسو په دې باندې کلیک والئ. دلته په نیکسټ اپشن باندې کلیک والئ. ښه تاسو سره داسې پیج اوپن شي. بیا چې په کوم نوم باندې تاسو فیسبوک آی ډي جوړول غواړئ هغه نوم به تاسو دلته کې ورکړئ. دلته کې اول لیکلی فرست نیم، فرض که زه لیکم کرن. بیا به دې بل اپشن ته راواوړئ. لاست نیم چې کوم دی به شي خان. ټیک شو. زموږ د آی ډي چې کومه دا موږ د کرن خان په نوم باندې جوړو، داسې موږ ولیکو. بیا لاندې دلته کې نیکسټ اپشن دی، په دې باندې بیا کلیک والئ. تاسو سره بیا داسې پیج اوپن شي. دلته به تاسو ډیټ اف برث ورکئ. څه ډیټ اف برث چې تاسو ورکول غواړئ تاسو په خپله مرضۍ باندې ورکئ. هر څه چې تاسو ورکوئ صحیح ده. تاسو به هغه دې برابره کوئ. فرض که ما دلته کې ورکو 4 مارچ 1996. دلته کې بیا لاندې دا نیکسټ اپشن دی، په دې نه بیا کلیک والئ. ښه دلته کې به تاسو سره داسې اپشن نه واوړي. اوله لیکلی فیمیل، که تاسو د جینۍ په نوم باندې جوړول غواړئ نو دې فیمیل دې ته به نښه وکړئ، دې فیمیل دې اپشن ته. که د هلک په نوم باندې جوړول غواړئ دلته کې لیکلی میل، تاسو دې میل ته نښه وکړئ. ښه موږ د هلک په نوم باندې جوړو نو موږ دې میل ته نښه وکړه. بیا لاندې دلته کې نیکسټ اپشن دی، په دې باندې به کلیک والئ. ښه دلته کې لیکلی موبایل نمبر، دلته تاسو د خپل موبایل نمبر ورکئ په کوم موبایل باندې تاسو فیسبوک آی ډي جوړول غواړئ. دلته زه یو نمبر ورکوم. ټیک شو. دا نمبر ما ورکو. بیا لاندې دلته کې نیکسټ اپشن دی، په دې باندې به کلیک والئ. دلته کې تاسو ته وایي چې خپل پاسورډ ورکئ، د خپلې مرضۍ پاسورډ ورکئ. پاسورډ فرض که زه ورکوم، دا پاسورډ ما ورکو. دلته کې بیا لاندې نیکسټ اپشن دی، په دې باندې بیا کلیک والئ. ښه دلته کې به تاسو سره داسې پیج اوپن شي. د دې ځای نه تاسو خپل جیمیل ایډ کړئ چې کوم جیمیل تاسو ایډ کول غواړئ. که تاسو سره جیمیل نه وي نو لاندې دلته کې سکیپ اپشن دی، په دې باندې به کلیک والئ. ستاسو آی ډي به کریټ شي. او که تاسو سره جیمیل وي نو تاسو به جیمیل ایډ کړئ او دلته کې لاندې نیکسټ اپشن دی، په دې باندې به کلیک والئ. ښه دلته کې زه دا جیمیل ایډ کوم. دا جیمیل ما ځان سره ایډ کو. دلته کې لاندې بیا نیکسټ اپشن دی، په دې مې کلیک واغستو. دلته کې بیا لیکلی ساین اپ، په ساین اپ باندې به کلیک والئ. ستاسو آی ډي چې کومه ده دا به کریټ شي. زموږ د آی ډي چې کومه ده دا زموږ سره کریټ شوه. نو بلې طریقه باندې تاسو هم د فیسبوک آی ډي جوړولی شئ. نو دوستانو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي دا ویډیو سره لایک کړئ او د نورو ملګرو سره شیر هم کړئ.